سلامونه او احترامات ملګرو، جاوید رحمان ما امید کوم چې ټول بخیر خوشحاله به نن زه چې کوم ویډیو جوړوم کنه نو حالانکه زه په دې ټاپک باندې ویډیوګانې نه جوړوم، خو د ګل چاهت د ویډیو تاسو دې خو برسکرین باندې ښکاري نو دې ویډیو زه یقینا چې زه ډیر زیات مجبوره کړم، لکه مطلب دا ویډیو ما وکړه د دې د جړه د دې د اوښکې نو ګوره که دا هر څنګه دی که جړه دی که مطلب که هر څه دی که نه ګوره که هر څه دی که نه د الله پاک بنده خو دی که نه الله پاک بنده خو دی که نه خو موږ له بیا چې یو کس دومره مقدس ځای ته لاړ شي، دومره معتبر ځای ته لاړ شي، صحیح ده، او هلته کې هم د هغه نه څوک خلاصېږي نه، او هلته کې په هغه پسې موږ کنځل کوو، بدې ردې پسې ویو، یو پسې مطلب لکه موږ پسې اوازونه کوو یا موږ تنګو که نه، نو دا څومره مطلب د افسوس خبره ده یار. ګوره که ګل چاهت هر څنګه وه هر څنګه ده لکه مطلب هغې عمل پوه شو، هغه پوه شو د هغې عمل پوه شه، خو بیا چې هغه سړی یو سړی دومره مقدس ځای ته لاړ شي پوه شو، نو هلته کې موږ له بیا دا نه دي په کار چې یار دا موږ مطلب په دې پسې اوازونه وکړو، دا تنګه کړو، دا تر دې حده راولو که نه کم چې د دې د اوښکې اوس موږ وینو د دې اوښکو پورې موږ یو سړی راولو، نو لکه دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده. یقینا چې زه خو پرې ډېر زیات خفه شوم، لکه ډېر زیات مخکې زه هم خلاف وم، لکه مطلب زما نه خوښوله مطلب لکه دې ویډیوګانې یو شی بل شی لکه مطلب ما به کاته که نه په خپله باندې نو ما به یار لرکوه لکه مطلب لکه دا لکه بېکاره لکه هر سړی خپل سوچ دی که نه، خو چې کله د دې د اوښکې او د دې ځای ته لاړه او اوس خو تاسو پته د دې سر هم ګنجا کړلې عمره یې وکړه که نه، نو بیا ګوره موږ له داسې نه دي په کار چې موږ داسې کس به ټارګېټ کړو، موږ له دې سپورټ په کار دی چې دا موږ سپورټ کوو مطلب، او الله پاک ګوره هغه انسان خوښوي کوم چې هغه خپل کور ته رابري، نو هغه انسان الله پاک خوښوي. دنیا خلک ګرځي مالداره خلک ګرځي، خو د عمرې چې کوم مطلب یو عمل دی د دې نه هغه مطلب دا عمل چې دی الله پاک هر چا ته نه نصیب کوي، نو دا به د الله پاک مطلب خوښه شي. الله پاک لکه چې یو کار کوي نو موږ خو باید هېڅ هم نشو کولی، الله پاک به دا خپل سیدې لارې ته راولي، نو په دې وجه باندې نو داسې موږ له کار نه دی په کار چې موږ د خلک ټارګېټ کړو. دا ویډیو تاسو وګورئ، تاسو په خپله باندې بیا دغه وکړئ چې دا په دې ویډیو کې څه وایي. السلام علیکم، څنګه تاسو ټول؟ الله مو ښه ساته، خوشحاله آباد اوسئ. څنګه چې تاسو له پته ده زه په پاکه ځمکه یم، عمرې نه راغلي یو، خو دلته د پیله ورځې نه څه داسې ظلم را سره شروع دی، څه خبره د شعر کولو لایق وي، څه خبره د شعر کولو لایق نه وي. پردی ملک دی، ما مقصد خو عمره دی، خو نه عمره مې وکړه، خلک مې نه پرېږدي، د دې ځای پولیس مې نه پرېږدي، خدای زما څلورمه پنځمه ورځ ده، مجبوره شومه رالمه چې تاسو ته خپله فریاد وکړم. انسان چې ډېر مجبوره شي نو به ژړا شي.